ولنی خبره دا د عزیزانو چې دا د پارټي اختلاف نه دی د مشتبا کړلو زله یوې پارټي سره تعلق لرم ته د بلې پارټي سره تعلق لرې نو کما او تا دوه ورونو ورورګلوي پاته ده کما او تا عزیزانو عزیزګلوي پاته ده کما او تا انډیوالانو انډیوالي پاته ده کما او تا دوستانو دوستی پاته ده وجه څه ده وجه دا د زه د پلانۍ پارټۍ سره تعلق لرم او ته د پلانۍ پارټۍ سره تعلق لرې دا خاص کر زما او ستا په ښار کې د پښتنو دا غم دی دا پر کور برابر دی یو بل نه سره زغمي زه د یوې پارټۍ سره تعلق لرم زما یار یې زما دوست یې زما شاګرد یې زما ورور یې ته له بلې پارټۍ سره تعلق لرې ورورګلوي در پاته ده انډیوالي در پاته ده یاري در پاته ده دوستي در پاته ده دا یو ډېره لویه تاواني او نقصاني خبره ده یوه خبره دا زموږ دوی کور ته راغلې ده دویمه خبره دا د عزیزانو چې ما او تا دا مسلکي اختلاف چې دی هغه تباه کړلو زه د امام ابو حنیفه صاحب مقلد یم حنفي یم پلانی چې دی هغه د امام شافعي صاحب رحمه الله مقلد دی شافعي دی پلانی چې دی هغه د امام مالک صاحب رحمه الله پلانی د امام احمد بن حنبل اوس په دې ځای کې دا خبره راله چې خامخا زه حق او ته ناحقه لازمي زه پر حق یم او ته ناحقه لازمي خبره دا د زه پر شو او ته پر بدو یې حالانکه خبره دا نه د عزیزانو که یو طرف ته ما او ته حدیث وایو بل طرف ته د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم حدیث هغه کسان و ما او ته پیښوي نو څنګه به ما او ته کولی سو چې یو طرف ته حدیث دی بل طرف ته حدیث دی دا خپل حدیث د ځان دپاره حجت و دلیل بلم و الحمدلله بلم یې ستا حدیث چې دی هغه دروغ بلم نعوذ بالله استغفر الله په ما کې دا جرأت چا پیدا کوي چې زه د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم و صحیح حدیث ته هغه حدیث وایم چې یاره دا حدیث نه دی پوه شوس په دې خبره مې سر خلاص